بات کو دا زما یو ورور د یو کشر د څو ورځې مخکې تاسو ته په خپله پته په سعودي عرب کې څه دیوال راغورځېدلی و د ملا او د خپې ډیمیج شوي وماته وه په هغې سلسلې کې اپریشن و 6 ګنټې بې په اپریشن تېرې کړې او بیا ترې بلډینګ هم ډېر تلی و او د دیو د غفلت د وجې نه د دیو د ناهیلۍ د وجې نه روغ رمټ هلک چې د سعودي عرب نه ښایسته په شکل کې دې خلکو سره پوره ملګرو هغه مسافر اخیر کار وفات شو. دا مسافر تاسو په خیال کړی وي یو څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې چې کوم دی په دې باندې یو دیوال راغورځېدلی و. د هغه دیوال په نتیجه کې چې کوم دی د دې کوم ملا چې دا هغه مکمل ډیمیج شوی او کار یې نه کوه. د هغې نه پس چې کوم دی پاکستان ته راوړلی شو د علاج دپاره. ځکه که تاسو ګورئ سعودي عرب کې علاج کول ډېر زیات د غریب سړي دپاره ډېره زیاته ناممکنه خبره ده. او بل دا چې یو سړی غریب وي ولته دیاړي کوي هغه علاج چې کوم دی هغه نشي کولی. نو د دغې وجې نه چې کوم دی پاکستان ته راغلو. نو په پاکستان کې هم د دې سره څه واقع مخې ته راغلی د دې کوم ورور چې دی هغه هم میډیا ته کوم بیان چې ورکړلی وایي پکې چې آیا وایي مونږ هسپتال ته راوړو دلته چې کوم دی صحت کارډ او داسې قسمه خبرې جوړې دي. دې نه علاوه وایي کوم ډاکټران چې دي هغه هم په ټایم باندې حاضر نه شو. وایي د دې کوم اپریشن شوی او د اپریشن نه پس چې کوم دی وینه لاړه تې او وینه تې هم په دونه ډېر مقدار کې لاړه چې اخیر کار د هغه وینې د لاسه د دې کوم مرګ چې دی هغه واقع شو. نو ټول نه مخکې حکومت له پکار دي چې په دې باندې یو ایکشن والي د دې پوره تحقیقات وکړي چې آیا واقع څه رنګ ده. که چرې هم داسې راغلی وي نو کوم عمله چې د ډاکټران چې دي د هغې خلاف کاروایي هم پکار ده. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بلې ویډیو کې ملایو. الله حافظ.